اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو، ګرانو زده کوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله پاک دې وکړي چې جوړ روغ د روغتیا جامې مو په تن وي. نوم مې رفیع الله تخلص حبیبي کوم. ټولګی مو لسم، مضمون مو کیمیا، موضوع مو د تیرو درسونو پر دوام 4 سطحي مالیکولونه دي. ګرانو زده کوونکو، درنو لیدونکو، موږ تاسې تیرو درسونو کې خطي مالیکولونه او همدارنګه مسطح یا مثلثي مالیکولونه لوستي وو. خطي مالیکولونه مو داسې تعریف کړي وو که چیرې مرکزي اتوم په خپله شاوخوا 2 الکتروني ساحې ولري، نوموړی مالیکول خطي جوړښت sp هایبرید لري چې د اړیکو ولانسي زاویه یې 180 درجې وه. مثلثي یا مسطح مالیکولونه مو داسې تعریف کړي وو که چیرې مرکزي اتوم په یوه مالیکول کې په خپله شاوخوا 3 الکتروني ساحې ولري. دا ډول مالیکولونه مثلثي یا مسطح مالیکولونه بلل شوي دي. په دې ډول مالیکولونو کې sp2 هایبرید شتون لري چې د s برخه 1 پر 3 او د p برخه 2 پر 3 د اړیکو ولانسي زاویه 160 درجې وه. نو د تیرو درسونو پر دوام نن ورځ موږ تاسې کومه موضوع چې ده هغه 4 سطحي مالیکولونه دي. دا د نامه څخه ګورې معلومیږي په دې 4 سطحي مالیکولونو کې مرکزي اتوم په خپله شاوخوا 4 الکتروني ساحې لري. مخکې دی چې موږ تاسې په 4 سطحي مالیکولونو باندې بحث وکړو. 4 سطحي مالیکولونه وپیژنو، د هغوی د اړیکو ولانسي زاویه وپیژنو، د ولانسي قشر د جوړه الکترونونو د دفع قوه. په دې هکله باندې یوه تیوري هم شته ده چې ورته د ویسپر تیوري هم وایي. په دغه تیوري باندې به موږ تاسو لنډ بحث ولرو. دغه د وروستي قشر یا د ولانسي قشر د جوړه آزادو الکترونونو د دفع قوه به وپیژنو. تیرو درسونو کې موږ تاسې په دې باندې بحث کړی وو. موږ وایو که چیرې مرکزي اتوم شاوخوا د الکترونونو آزادې جوړې شتون ولري، د دې باعث کیږي چې د یو مالیکول هندسي جوړښت ته تغییر ورکړي. هر څومره چې دغه د الکترونونو آزادې جوړې ډېرېدې، د اړیکو ولانسي زاویه کوچنۍ کېدله. دغه د الکترونونو آزادې جوړې ځکه د یوه مالیکول هندسي جوړښت ته تغییر ورکولی شي چې د دوی ترمنځ د دفع قوه نظر هغه الکترونونو ته چې په کیمیاوي اړیکه کې برخه لري زیاته وه. دغه تیوري د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې سیجویک پاولي بیان کړی وه. هغو داسې ویلي وو، وایي دغه د مرکزي اتوم شاوخوا د الکترونونو آزادې کومې جوړې چې دي دا یوازې د مالیکول هندسي جوړښت ته تغییر ورکولی شي. خو لږ د هغې څخه څه وخت وروسته دا تیوري بیا په 1959 میلادي کال کې ژیلیسپي او نایهولم یو څه ډیره وڅېړه، یو څه پراختیا یې ورته ورکړله. کله چې ژیلیسپي او نایهولم دغه تیوري ته پراختیا ورکړه، دوی څرګنده کړه چې که چیرې د مرکزي اتوم شاوخوا د آزادو الکترونونو د هغوی د جوړو شمیر زیات شي، نو دغه د اړیکو ولانسي زاویه کوچنۍ کوي. ځکه هغه د الکترونونو آزادې جوړې چې د مرکزي اتوم شاوخوا شتون لري، د دوی ترمنځ د دفع قوه نظر هغه الکترونونو ته چې هغه په اړیکه کې شتون لري، د دوی دفع قوه زیاته ده. 3 مثاله مو راوړي: میتان، امونیا او بل شی دی اوبه دی. په دغه 3 واړو مالیکولونو کې موږ تاسې ګورو چې دلته د اړیکو ولانسي زاویه یو د بل سره تغییر کیږي. ګورئ، لومړی مالیکول چې دی هغه د میتان مالیکول دی. د میتان په مالیکول کې مرکزي اتوم کاربن 4 هایدروجن ور باندې چاپیره دي، اما د اړیکو ولانسي زاویه چې ده هغه تقریبا 109.5 ده، یا 109 په ځینې کتابونو کې لیکل شوي وي. دغه زاویه چې تقریبا 108.9 چې هغه هم 100 نه شمېرل کیږي. اما که چیرې موږ تاسو دلته امونیا ته راشو، په امونیا کې دغه د اړیکو ولانسي زاویه چې کومه ده 109 ده. ولې نظر میتان ته ټیټه شوې ده؟ په میتان کې خو د الکترونونو آزادې جوړې شتون نه لري، اما په امونیا کې د الکترونونو یوه جوړه آزاد شتون لري، نو ځکه دغه زاویه 109.8 ته ټیټه شوې. که چیرې د اوبو مالیکول ته وګورو، د اوبو په مالیکول کې د اړیکو ولانسي زاویه چې کومه ده تقریبا 104.5 ده. ولې په اوبو کې نظر امونیا او نظر میتان د اړیکو ولانسي زاویه ډیره ټیټه ده؟
ځکه په دې کې د الکترونونو دوې جوړې آزاد شتون لري. نو ځکه د اړیکو ولانسي زاویه نظر ټولو ته څه ډول ده؟ ټیټه ده. متوجه شئ تاسو تختې ته؟ درې مالیکولونه لیکو. لومړی مالیکول موږ تاسو د CH4 د میتان لیکو. مرکزی اتم کاربن د یو هایدروجن، د دوه هایدروجن، د درې او د هم څلور هایدروجن. په میتان کې دغه د اړیکو ولانسي زاویه چې ده 109 ده، 1.5 درجه ده. اما که چیرې موږ تاسو یو بل مالیکول هغه د امونیا ولیکو. د امونیا مرکزی اتم چې دی هغه نایتروجن دی، یو د دې هایدروجن سره مصروف، یو د دې هایدروجن سره مصروف، یو هم د دې هایدروجن سره مصروف. ګورئ دغه اړیکې مې ځکه داسې ولیکې چې دغو ته دفع قوه د دغو الکترونونو نظر دغو ته زیاته ده. نو دغه یوه جوړه آزاد الکترونونه یوه زوله فرض کړو. اما دلته په امونیا کې موږ تاسو د اړیکو ولانسي زاویه چې کومه فرض کړو هغه 109 درجې ده. څومره ده؟ 109 درجې. ګورئ نظر میتان ته تقریبا 2 درجې ټیټه شوله. ولې دغه زاویه ټیټه شوه؟ ځکه دلته د الکترونونو یوه جوړه آزاد شتون لري. همداسې که چیرې موږ تاسو دریم مالیکول اوبه ولیکو، مرکزي اتم اکسیجن، یو هایدروجن د دې سره، یو هایدروجن د دې سره. اما ګورئ په دې کې د الکترونونو دوه آزادې جوړې شتون لري. دا یوه جوړه آزاد الکترونونه خپله یوه زوله، دا یوه جوړه آزاد الکترونونه خپله یوه زوله تشکیلي وي. پس په اوبو کې د اړیکو ولانسي زاویه چې ده تقریبا 104.5 درجې ده. څو ده؟ 104.5 درجې. موږ ولیده چې په اوبو کې د اړیکو ولانسي زاویه نظر امونیا او نظر میتان ته ډیره کوچنۍ وه، ځکه اوبه دوې جوړې آزاد لري، امونیا یوه جوړه آزاد لري، میتان هیڅ آزاد الکترون نه لري. پس هر څومره د الکترونونو آزاد جوړې ډیرې شي د اړیکو ولانسي زاویه کوچنۍ کی. دا د میتان د مالیکول جوړښت دی. مرکزي اتم کاربن 4 اړیکې 4 هایدروجن د الکترونونو آزاد جوړې نه لري. د اړیکو ولانسي زاویه به څو وي؟ 109 درجې. دا د امونیا مالیکول جوړښت دی. د امونیا مالیکول بیا یوه جوړه آزاد الکترونونه لري. کله چې یوه جوړه آزاد الکترونونه پیدا کړل نو بناء دغه اړیکه دا د الکترونونو آزاد جوړې د اړیکو د ولانسي زاویې د کوچنۍ کېدو سبب ګرځي. په امونیا کې د اړیکو ولانسي زاویه څو ده؟ 109 درجې. همداسې دغه د اوبو مالیکول دی. د اوبو مالیکول په خپل ترکیب کې بیا دوې جوړې د الکترونونو آزاد لري. دا یوه جوړه، دا دوې جوړې. دوې جوړې آزاد دي. نو د اوبو په مالیکول کې د اړیکو ولانسي زاویه څو ده؟ 104.5. دا شوله د ویسپر تیوري یا د ولانسي قشر الکترونونو د دفع قوه. اوس وروسته موږ تاسو اصلي موضوع چې ده هغه 4 سطحي مالیکولونه یا ورته تترا هایدرال مالیکولونه هم ویل کی. که چیرې مرکزي اتم په خپله شاوخوا 4 الکتروني ساحې ولري، که چیرې مرکزي اتم په خپله شاوخوا 4 الکتروني ساحې ولري، دا ډول مالیکولونه 4 سطحي یا تترا هایدرال مالیکولونه بلل کیږي. لکه په سلفیټ او سلفایټ آیونونو کې. دغه سلفیټ او سلفایټ آیونونه په کانکور کې هم راغلي. و د سلفیټ او سلفایټ آیونونو مالیکولي هندسي جوړښت څه ډول دی؟ تاسو نه هغلته شکل نه غواړي، اما په قدمونه به ورته ولیکئ 4 سطحي یا تترا هایدرال مالیکولونه بلل شوي. متوجه شئ تاسو تختې ته؟ دوه مالیکولونه لیکو، آیونونه لیکو. یو د سلفیټ دی SO2-P، بل د SO3-2-P دي. دغه دواړه چې دي 4 سطحي دي. څه ډول دي؟ 4 سطحي مالیکولونه دي. دا باید یاد وي، کانکور پوښتنه هم ده. دا څه ډول 4 سطحي مالیکولونه دي؟ په دواړو کې مرکزي اتم سلفر دی. سلفر مرکزي اتم. کله چې سلفر مرکزي اتم شولو، دوه یې دو سره، دوه د دو سره پاتې شول 2 اکسیجن. د 3 اکسیجن د بخښنه غواړم دلته یوه ګونې ده، د هم 4 اکسیجن. منفي منفي. آیا دغه مالیکول 4 سطحي مالیکول نشولو؟ 4 سطحي مالیکول یوه ساحه
2 ساحې 3 ساحې 4 ساحې. دغه مالیکول 4 سطحي مالیکول نه دی. میتان 4 سطحي مالیکول دی. 1 ساحه 2 ساحې 3 ساحې 4 ساحې. آیا امونیا 4 سطحي مالیکول نه دی؟ 4 سطحي مالیکول دی. آیا اوبه 4 سطحي مالیکول نه دی؟ 4 سطحي مالیکول دی. ولې 4 سطحي مالیکول دی؟ 1 ساحه 2 3 یو د مالاسته مخامخ دا به څه شي؟ 4 سطحي مالیکول. نو سلفیت 2 منفي کوم جوړښت لري؟ تترا هایدرال 4 سطحي. سلفایت تریچ د سلفایت جوړښت هم 4 سطحي دی. څه ډول دی؟ 4 سطحي دی. متوجه شئ. سلفایت آیون چې دی دا هم 4 سطحي مالیکول دی. څه ډول 4 سطحي دی؟ متوجه شئ تاسو تختې ته. سلفر یې مرکزي اتوم دی. کله چې سلفر مرکزي اتوم شو دوه ګونې اشتراکي اړیکه د اکسیجن سره، یوه اړیکه د دې اکسیجن سره، یوه اړیکه هم د دې اکسیجن سره منفي چارج، یوه جوړه الکترونونه آزاد پاتې دي، د خپله یوه عضله تشکیلي وي. آیا دا 4 سطحي مالیکول نشولو؟ بناء یو 4 سطحي مالیکول دی. کوم مالیکول دی؟ 4 سطحي. ځکه 1 ساحه 2 ساحې 3 ساحې دا هم 4 ساحې. په 4 سطحي مالیکول کې د sp3 هایبرید وجود لري. کله چې د sp3 هایبرید پکې وجود ولري، اس برخه یو پر 4 او د پی برخه چې کومه ده 3 پر 4. 4 سطحي مالیکول کوم هایبرید لري؟ sp3 هایبرید لري. دغه مالیکولونه اوبه شوله، امونیا شوله، میتان شو، سلفیت آیون، سلفایت آیون، دا ټول 4 سطحي مالیکولونه بلل کیږي. نور مالیکولونه چې دي هغه مثلثي هرم لرونکي مالیکولونه دي یا ترایګونال پایرامید مالیکولونه. مثلثي هرم لرونکي مالیکولونه داسې وي که چیرې مرکزي اتوم د 3 اتومونو سره اړیکه ولري، یوه جوړه الکترونونه آزاد ولري، جوړښت یې مثلثي وي، هرم لرونکی، مثلثي هرم لرونکی وي. د اړیکو زاویه به یې 109 وي لکه دغه د امونیا او د فاسفورس ترایهایدراید. مرکزي اتوم د 3 اتومونو سره اړیکې لري، یوه جوړه یې آزاد دي. ترایګونال بای پایرامید مالیکولونه، ترایګونال 3 څنډیز بای یو پایرامید هرم لرونکي، 3 څنډیز یو هرم لرونکي مالیکولونه. هغه مالیکولونه چې په هغې کې مرکزي اتوم په خپله شاوخوا 15 الکتروني ساحې ولري، دا ډول مالیکولونه ترایګونال بای پایرامید مالیکولونه بلل شوي. د اړیکو زاویه کوچنی حد یې 90 او لوی حد یې 110 دی، لکه په فاسفورس پنټاکلوراید کې. ګورئ فاسفورس پنټاکلوراید دغه زاویې چې دي 90، اما دغه زاویې چې دی هغه څو دي؟ 110. متوجه شئ تاسو تختې ته. ترایګونال بای پایرامید مالیکولونه 3 څنډیز یو هرم لرونکي مالیکولونه لکه فاسفورس پنټاکلوراید. مرکزي اتوم د دې فاسفورس دی، د 1 کلورین، د هم 2 کلورین، د هم 3 کلورین، د 4 کلورین، د هم 5 کلورین. دغه زاویې چې دي 90 درجې او دغه زاویې چې دي لوی هغه تقریبا 120 درجې بلل شوي. یعنی د زاویې کوچنی حد یې 90، لوی حد چې دی هغه 120 دی. د دوی رسمېدل دلته په تختې په مخ باندې ډېر ستونزمن دی، په دې شکل نه دی، خو تاسو یې فرض کړئ. فقط مرکزي اتوم 15 الکتروني ساحې لري. مرکزي اتوم په خپله شاوخوا څو الکتروني ساحې لري؟ 15. 1 2 3 4 5. نو یوه ساحه S3 ساحې پی sp3 ډي هایبرید لري. کوم هایبرید لري؟ sp3 ډي هایبرید. کانکور کې پوښتنه راځي هغه مالیکولونه چې مرکزي اتوم خپله شاوخوا 15 الکتروني ساحې ولري کوم هایبرید لري؟ sp3 ډي. په دې ډول هایبرید کې د اس برخه یو پر 15، په دې ډول هایبرید کې د پی برخه 3 پر 15، په دې ډول هایبرید کې د ډي برخه یو پر 15 بلل شوی ده. دا یې شولو د دوی هایبرید. متوجه شئ دلته. ګورئ مرکزي اتوم فاسفورس دی، 1 2 3 4 5 کلورین ور باندې واصل دي، 15 الکتروني ساحې لري. دغه زاویه 120، دا زاویې څو دي؟ 90. کوم هایبرید لري؟ sp3 ډي هایبرید لرونکی دی. نور مالیکولونه چې دي هغه اته څنډیز یا اوکتا هایدرال مالیکولونه دي. اوکتا اته هایدرال څنډې ته ویل کیږي.
اته څنډیز مالیکولونه. که چیرې مرکزي اتوم په خپله شاوخوا شپږ الکتروني ساحې ولري دا ډول مالیکولونه اوکتاهایدرال مالیکولونه بلل کیږي. هایبریډ یې سپیدرۍ D2 لکه سلفر هیګزا فلوراید، سلفر هیګزا فلوراید، یا لکه آیودین هیګزا فلوراید، آیودین هیګزا فلوراید، سلفر هیګزا فلوراید. متوجه شئ تاسو تختې ته؟ سلفر هیګزا فلوراید مرکزي اتوم د دې سلفر دی. دغه ساحې باید موږ تاسې په شپږو مساوي برخو باندې وویشو. د څو شوې؟ دا هم شپږ مساوي برخې: یو فلورین، دوه فلورین، درې فلورین، څلور، پنځه، دا هم شپږ فلورین. د دې د رسمېدل یو څه سره پیچلي دي، په دې شکل باندې نه دی. تاسو دلته دغه سکرین ته متوجه شئ، په د سکرین کې شکل راوړی دی د اته څنډیز یا اوکتاهایدرال مالیکولونو. دا شکل ډېر پیچلی دی، زاویې یې ډېرې سختې لیکل کېږي یا رسمیږي یا ویشل کېږي. بناً تاسو په دې کې دومره زده کړی. مرکزي اتوم په خپله شاوخوا درې شپږ الکتروني ساحې لري، اته څنډیز شو. اته څنډیز مالیکولونه یا اوکتاهایدرال مالیکولونه کوم هایبریډ لري؟ sp3 D2 هایبریډ لري. کانکور پوښتنه راځي هغه مالیکولونه چې sp3 D2 هایبریډ ولري کوم مالیکولونه دي؟ اته څنډیز مالیکولونه دي. د اس برخه په دې کې څه ده؟ یو به پر شپږه. د پی برخه په کې څه ده؟ درې پر شپږه. د ډي برخه په دې کې څه ده؟ دوه پر شپږه. sp3 D2 دا یې شولو د اته څنډیز یا اوکتاهایدرال مالیکولونو هایبریډ. ګرانو زده کوونکو، د څلور سطحي مالیکولونو څخه چې موږ تاسو اوس ولوستو هغه هم یو د میتان غاز و چې په طبیعي غاز کې 98 سلنه شتون لري. په کورونو کې د سوځونکې مادې، ګرمونکې مادې په توګه باندې په پخلنځیو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. امونیا غاز مو ولوستو چې هغه هم یو څلور سطحي مالیکول و په مایع شکل باندې ځمکې ته ځمکې ته د کیمیاوي سرو په شکل باندې ور علاوه کیږي. د کیمیاوي سرو چاودیدونکو موادو دواګانو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. القلي خاصیت لري. همداسې د ترایګونال مالیکولونو څخه د ترایګونال بای پایرامید مالیکولونو څخه مو فاسفورس پنټاکلوراید ولوستلو چې د مالګو، کیمیاوي سرو، باروتو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. دا شولې موږ تاسو د نن ورځې موضوع. اړوند موږ د کانکور یوه پوښتنه لیکلې ده. هغه پوښتنه داسې ده چې که مرکزي اتوم په خپله شاوخوا څلور الکتروني ساحې ولري دا ډول مالیکولونه څه ډول جوړښت لري؟ که چیرې مرکزي اتوم په خپله شاوخوا څلور الکتروني ساحې ولري دا ډول مالیکولونه څلور سطحي دي. څه ډول دي؟ څلور سطحي. کورنۍ دنده مو دوې پوښتنې دي، هره پوښتنه څلور ځواب لري. تاسو سم ځواب په نښه کړئ. اوله پوښتنه: د میتان په مالیکول کې د اړیکو زاویه څو درجې ده؟ دویمه پوښتنه: د مرکزي اتوم په شاوخوا د الکترونونو د آزادې جوړې په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کیږي؟ زیاتېږي، کمیږي، تاثیر لري، تاثیر نه لري؟ دا ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځ موضوع. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. ښه وخت ښې چارې. اللهم مل شه.